السلام علیکم. د افغان تعلیمي اکاډمي ګرانو زده کوونکو هیله ده چې ټول به جوړ او روغ یاست او خدای دې وکړي د ژوند شپې ورځې پر تاسو ښه په خیر تېرېږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې د پښتو ژبې دپاره د ګرامر برخه ډیره مهمه ده او موږ چې کله پښتو ژبه زده کوو نو موږ تاسې دپاره 11 شاوخوا ویډیوګانې جوړې کړي دي چې هغه په ابتدایه مرحله کې د افغان تعلیمي اکاډمي په یوټیوب چینل کې پرتې دي. دا دوهمه لړۍ شروع ده چې دا نو د پښتو د ګرامر برخه ده او تقریبا 5مې برخې ته رارسېدلې ده. کله چې تاسو غواړئ په دې برخه کې دوهمې مرحلې ته یعنې منځنۍ مرحلې ته راسئ نو تاسو به له خیره سره په دغه درس کې یاست او که چیرې مو هغه لومړنۍ ابتدایه مرحله نه وي کتلې نو ورسئ له سره یې تعقیب کړئ او تر دې مهاله پورې زموږ سره راسره اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن ډېر په زړه پورې درس دی د منځنۍ دورې دپاره د پښتو د ګرامر برخې دپاره. په ګرامر کې د قید برخه ده، د قید موضوع ده. قید ډېر مهم دی او تاسو به حتما اورېدلی چې قید اورو. موږ تاسې پر اسم یا نوم باندې، پر فعل باندې، پر صفت باندې، پر ضمیر باندې بحثونه وکړله. نن له خیره سره پر 5مې برخې چیش کوو بحث کوو چې هغه قید دی. ګران زده کوونکو، قید نوم اورېدلی دی خو دا وایي چیش ده. قید هغه کلمه ده چې په یو جمله کې یعنی په جمله کې به حتما د چیش صفت کوي؟ د فعل صفت به کوي. فعل خو ما تاسو ته ویلي وه چې فعل یو عمل ته وایي، یو حالت د یو چا څرګندوي، د هغه یو کړنه ښیي. نو د هغه چیش کوي؟ د هغه حالت بیانوي. او یا هم په جمله کې د دې برخې تر ټولو خپله یا د صفت یا خپله د جملې تر ټولو مهم شی یا د ټولې جملې صفت بیانوي. این دا هدف دا دی چې هغه صفت چې دی بیانوي د دې هغه حالت ښیي. نو په مجموع کې موږ ویلی چې قید هغه کلمه ده چې په جمله کې د فعل، صفت، قید یا ټولې جملې صفت بیانوي. یعنی دا هغه صفات بیانوي چې په جمله کې د ټول څه هغه حالت بیانوي. مثال تاسې وګورئ، لومړی د فعل صفت بیانوي، دوهم خپله د صفت حالت بیانوي، دریم د قید حالت بیانوي، بیا په جمله کې خپله د ټولې جملې چیش کوي؟ هغه صفت بیانوي. قید دغه وړتیا لري چې ټول د دې فعل، د دې صفات او د دې قید صفت بیان کړي. مخکې له دې چې موږ راسو د دې قید ډولو ته راسو، ګرانو زده کوونکو تاسې وګورئ د یو څو پوښتنې ډېرې مهمې دي. هغه لکه حتما به قید ستاسې په ذهن کې که دا راګرځي چې څنګه، دا نو څوک جوابوي؟ دا قید درته جوابوي. څنګه یو حالت څنګه پیښ سو، دا تاسو ته څوک جوابوي؟ قید یې جوابوي. یا مثلا که غواړئ چې د وخت په اړه پوه سئ په جمله کې چې دا د وخت، دا به څوک درته جوابوي؟ دا به قید جوابوي. یا مثلا د ځای په اړه چې دغه ځای په اړه موږ بحث کوو، مثلا دا کندهار دی، دا کور دی، هغه دکان دی، دغه د ځای په اړه چې بحث کیږي دا څوک جوابوي؟ دا به قید درته جوابوي. یا اندازه قدر، مثلا موږ وایو اندازه 1 کیلو، 1 من، یا مثلا دغه د اندازې ډول به چیش بیانوي؟ دا به قید تاسو ته جوابوي. یا مثلا پوښتنې چې مثلا زه غواړم پوښتنه وکړم چې کله، چیرې، څنګه، ولې، دغه خپله د قید بیان دی، تاسو ته به هغه جوابوي. او یا هم په اخر کې تکرار یا فریکونسي، چې موږ تاسو د فریکونسي چې ته وایي هغه حالت ته وایي چې یا ډېر لږ یا ډېر نږدې. مثلا کله کله تاسو به حتما راډیو راخیستی وي، هغه ستن به ګرځوئ چې کله یو ځای په ونیسئ، یو چینل په ونیسئ، نو که فریکونسي لږ اخواته یي هم ښه نه نیول کېږي، که دې خواته یي هم نه نیول کېږي. نو دغه د فریکونسي هغه حالت هم تاسو ته قید جوابوي. اوس نو ګرانو زده کوونکو راځو د قید ډولو ته راځو. لومړی ډول یې د خپله د طریقې قید یا په اصطلاح دې ته د عمل د څرنګوالي او ډول قید وایي. د عمل د څرنګوالي یعنی چې څه ډول عمل څرګندوي، څه ډول یې د قید، دغه قید لومړی ډول دی. مثلا تاسو وګورئ ښه او بد، دا د یو چا هغه حالت څرګندوي، هغه ډول یې څرګندوي چې دی ښه دی که بد دی. مثال تاسې وګورئ ښه او بد، موږ تاسې وایو هغه ولي همت ښه خبرې کوي، یعنی دی په دې معنا دغه ښه خبرې کول د ده چیش دی؟ ښه عادت دی. یا مثلا وایي چې ژر
یا هم قرار. دلته د یو حالت یا ډول دی. مثلا تاسو وګورئ ډیوې ژر ژر رازغستل، دغه ژر ژر د قید یو ډول دی چې تاسو ته یې بیانوي، یعنې هغه حالت یې درته بیان کوي چې ډیوه ژر ژر راتلله. یا مثلا خوشحاله یا خفه. مثلا وګورئ خوشحال احمد تل خوشحاله وي، دی چې شوي دی همیشه خوشحاله وي، او محمود به تل خفه وي. دا په دې معنی چې دی د هغه حالت تاسو ته بیان کوي. دا د قید لومړی ډول دی. دوهم ډول دا دی ګرانو زده کوونکو د وخت قید دی، یعنې د وخت حالت درته چې کوي څرګندوي. وخت نو معلومه خبره ده چې یا به نن وي یا به پرون او یا به سبا وي. وخت یا به مثلا ثانیه وي یا به دقیقه وي یا به ساعت وي، یا به کال وي یا به پروش کال وي یا به سږ کال وي یا به وړم کال وي یا به وړمه ورځ وي یا به لات وړمه ورځ وي چې موږ تاسې وایي. دا وختونه دي. نو د قید د وخت قید د وخت څرنګوالی درته ښیي. مثلا زه مثال وایم لکه نن سبا پرون دا د وخت د قید هغه عناصر دي. مثلا زه نن ښوونځي ته ځم، دلته دغه نن چې سو ماته دغه قید چې شي بیان کوي. تاسو ته ما ویل چې شي درته جواب کوي، وخت یې درته جواب کوي. وخت یعنی مثلا کله ځې ښوونځي ته، زه نن ځم ښوونځي ته. یا مثلا ملالۍ پرو سږکال فارغه سوه، هغه یعنی پرو سږکال صحیح سو فارغه سول. دلته چې شي درته جواب کوي، هغه وخت یې درته جواب کوي. یا مثلا یوه دقیقه وخت هم بې ځایه تیر نه کړئ. دلته دغه یوه دقیقه وخت، دلته د دې دقیقې خبره ده، یعنی د وخت خبره ده. نو قید همیشه د وخت جواب هم تاسو ته وایي چې دوم ډول یې خلاصو. راځو ګرانو زده کوونکو د ځای قید ته. ما تاسو ته وویله چې تاسو به حتما د لوکیشن یعنی د موقعیت د ځای په اړه، هغه په جمله کې چې کوم ځای کې یو بحث رالی د ځای په اړه، د لوکیشن د یو دغه په اړه باندې، نو تاسو ته به د قید دغه برخه هغه جوابوي. هغه څنګه لکه دلته یا هلته. موږ تاسې په قید کې چې شوایي دلته یا هلته. دلته حتما چې شي دی دا یو ځای دی، دا دلته چې زه ولاړ یم دلته یو سټوډیو ده، یو دفتر دی، او هلته یو کور دی چې تاسو اوس پکې ناست یاست، یا هم دکان دی. صحیح سو. نو دا په دې معنی چې دلته او هلته دا یو ځای سو. د دې ځای جواب چا درکوي؟ قید درکوي. زموږ ښوونځی هلته ده. دلته اشاره هم کیږي، اشاروي ضمیر هم دی، خو خپله دغه د قید هغه حالت دی چې هغه ځای درته ښیي. بله خبره دا ده چې د ننه د باندې یا بهر. مثلا موږ تاسې وایو د ننه د باندې بهر، یعنی اتمن به نو اوس چې شوي دلته دفتر دا د ننه ځای دی او هلته کور د باندې ځای دی، یا تر هغه هم د باندې ځای. مثلا د هیواد د باندې به بهر یا خارج. صحیح دی. دا د چیرسو د ځای په اړه بحث و. یا مثلا چې موږ تاسې وایي دلې یا هورې، د یو چا سره چې خبرې کوو آیا احمد دلې دی، یا مثلا وایي چې ملالۍ هورې ده، دلته هدف د دې ځای په اړه دی. نو دا جواب چې درته وایي قید درته وایي. تاسې وګورئ له هیواده بهر تللې وه، له هیواده بهر، دلته بهر چې دی د قید هغه د وخت د ځای قید درښیي. یا مثلا اتل په کور او ضمیر په دکان کې کورنۍ کار کوي، دلته چې سو دغه دکان او کور دلته د ځای قید په اړه درته وایي. بل زده کوونکو څلورمه برخه د قید چې ده هغه د اندازې یا مقدار قید دی. موږ تاسې د عمل یا صفت اندازه او کچه ښیي. څنګه؟ یعنی د یو کړنې هغه حالت ښیي چې مثلا په څونې اندازه دغه کار کیږي، دغه اندازه تاسو ته ښیي. د یو شي اندازه، د یو عمل اندازه، د یو شخصیت د شخص اندازه. موږ تاسې وایي ډیر لږ یا خورا ډیر. اتمن تاسې وایي چې مثلا ډیر کار ته اړتیا ده، دغه ډیر چې دی دا د اندازې قید درته وایي، قید دی دا خپله کار ته اړتیا ده. او لږ خوب ته، مثلا همت ډیر خوب کوي، نو ډیر خوب خو نه ښه هر وخت چې ډیر خوب کوي، یعنی خوب په دې معنی چې په کم اندازه هغه اندازه اوسي چې هغه ښایي. مثلا ډیر کار ته اړتیا ده، خو که ډیر کار ته اړتیا او څوک بیا ډیر خوب وکړي نو کار نه کیږي. یا مثلا وایو موږ بل مثال 2 یا 3، دلته دا 2 او 2 چې وایي 4 کیږي، دا خپله ټول د قید هغه اندازه درته ښیي. لکه مثلا من، سیر، کیلو
دا ټول د اندازې د قید هغه واحدات دي یا عناصر دي چې موږ تاسې بحث پر کوو، لکه 1 کیلو انګور په څو دي. دلته دغه یو د یو اندازه ده، د کیلو اندازه چې ده راغله، په دې معنا چې موږ دلته په قید کې د اندازې د قید هغه برخه موږ ته راجوابوي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو د استفهامي قید باندې بحث کوو. استفهامي قید لکه څنګه چې ما تاسو ته ویله چې دا خپله د استفهام یعنې د پوښتنې په ډول په معنا دی، چې حتما به په دې کې پوښتنه کېږي چې کله، چیرې، څنګه، ولې، او دا ټول هغه پوښتنې دي چې قید یې په دغه 5مه برخه کې درته جوابوي. مثلا کله ښوونځي ته ځې، نو کله چې راغله حتما دلته جواب دی چې هغه درته وایي. یا مثلا چیرې دی، ستاسې کور چیرې دی، دلته دا کله، چیرې، څنګه، دا ټول د استفهامي او داسې نور هم دي، خو ما یې فقط څو مثال راخیستي دي. نو څنګه کیسه یې وکړله، حتما د دې څه دی، دغه پوښتنې یو ډول دی، نو قید یې موږ ته جوابوي. بل ګرانو زده کوونکو، د تکرار قید دا خورا مهم دی او ډېر موږ تاسې په خبرو کې دا همیشه کاروو. د قید یا حالت فریکونسي چې ما درته ویل چې کله راډیو موږ تاسې چالانده کوو نیسو یې، پخوا خو داسې د ستنې راډیو وه، اوس خو ډېره ښه ده، فقط هغه شمېره ورکول کېږي او بیا نو هغه چینل پیدا کېږي. نو دغه فریکونسي که لږ اخوا ته سي او دې خوا ته سي، بیا ښه هغه مهم چینل نه نیسي چې ستاسو په کار یې. نو د دې دپاره پکار دا ده چې موږ ته همیشه په ادبیاتو کې، په پښتو کې، په هره ژبه کې د قید یا حالت فریکونسي هم شته. مثلا موږ تاسې وایو زه تل لیکل کوم، دا تل چې څه دی، دا همیشه دی. دغه همیشه مثال څه رقم دی، دا به حتما 100% وي یا 98% به وي، یا به 9 وي، یا به مثال 15 وي. دا ټول په چش کې راځي، تل راځي. زه تل لیکل کوم، یعنې هدف دا دی. یا مثلا کله ناکله، سمیر کله ناکله چش کېږي، سمیر کله ناکله زموږ کره راسي، یعنې هدف کله ناکله راسي. دا نو 50% چې دی امکان لري چې دی کله ناکله راسي، په هفته کې راسي، په میاشت کې راسي، خو کله ناکله راځي، یعنې همیشه نه راځي. خو هیڅ کله نه، هیڅ کله نه داسې چې مثال ګر سره 15% یا بیخي 0، صحیح ده، هیڅ کله له یو بل سره خفه نه سئ، یعنې دغسې یو 0 حالت تاسې ولاړ سئ چې چا سره باید خفه نه سئ. نو دا هغه فریکونسي دي، دا خورا ډېرې دي، او که ما چیرې هغه مثالونه راوړي وای، دغه شاوخوا تقریبا پر 6 برخو ویشل سوې ده. ګرانو زده کوونکو، د قید فریکونسي موږ تاسې په خبرو کې وایو چې تل، کله ناکله، هیڅ کله، او موږ تاسې ډېر دا کاروو کله راځه کله به زه درځم. یا مثلا وایو چې کله کله، یا مثال وایو چې همیشه. دا هغه د قید فریکونسي دي. ګرانو زده کوونکو، د قید په اړه باندې زه بیا هم درته وایم چې قید د جملې صفت، د فعل صفت، یا خپله د صفت درته بیانوي، د جملې صفت درته بیانوي. او هغه پوښتنې چې مثال حالت چې څه رقم کېږي، یو حالت څنګه پیښ سوی دی، کله پیښ سوی دی، چیرې پیښ سوی دی، په څومره اندازه دا کار سوی دی، دغه ټول جوابونه تاسو ته قید درکوي. قید هغه کلمه ده چې په جمله کې د فعل، صفت او یا خپله د ټولې جملې صفت تاسو ته بیان کړي. او پر 6 برخو ویشل سوی دی چې ما درته ویل، دا هره برخه بیا ډېره مهمه وه چې مثالونه تاسو ولیدل. ګرانو زده کوونکو، تاسو هم کتابچې راواخلئ، د قید دغه تعریف ولیکئ، ډولونه یې ولیکئ، او څو نور مثالونه تاسو پیدا کړئ، او بیا موږ ته په کمنټ کې هم ولیکئ. د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل در سره لایک کړئ، د نورو سره یې شیر کړئ. تر بل درسه چې زه حاضرېږم، د خدای په امان.